أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 115. په تیر آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی د توحید د اثبات خبره وکړل چې دا دومره عالمي نظام چې لوی رب عز وجل پیدا کړی دی، پر دې خبره باندې د ټولو انسانانو اتفاق دی چې د دې خالق الله دی. په دې عالمي نظام کې که شپه او ورځ راتلل دي، که لمر او سپوږمۍ ختل او تلل دي، که د انسانانو ژوند دی، که د باران اورښت دی، که د مځکې سرسبزه کېدل دي، او که په دې مځکه کې د ټولو حرکت کوونکو شیانو نشو نما ده، دا ټول د رب عز وجل په قدرت کې دي او رب عز وجل خالق او مالک دی. پر دې خبره د ټولو خلکو اتفاق دی. په دې آیت کریمه کې دا اوس ورپسې آیت کریمه چې دی، په دې کې بیا د مشرکانو بدي بیانوي. هلته د توحید اثبات دی، دلته د هغه کسانو بدي ده چې څوک د توحید عقیده نه لري. رب عز وجل فرمای چې خلق دوه ډوله دي. یو هغه خلق دي چې د الله حقیقي دین ته تسلیم دي، د توحید عقیده لري او د شرک څخه بیزاره دي. دوهم ډول هغه خلق دي چې هغوی مشرکین دي. نو د دې مشرکانو څخه ځینې کسان د دې بوتانو سره داسې محبت لري لکه مؤمنان چې د الله سره محبت لري. حال دا چې د دې بوتانو محبت چې دی کوي، دا یوازې او یوازې دی د ګټو د دنیا د ماده پرستی د پاره کوي. همدا وجه ده چې د مؤمنانو محبت تر دې زیات دی. د مؤمنانو دا عقیده ده چې رب عز وجل موږ ته خیر رسوي، که خیر راته ورسي شکر به ادا کوو، زموږ به د خپل رب سره محبت وي، او که تکلیف را رسي صبر به کوو، او دا عقیده به لرو چې پر دې باندې الله موږ ته اجر راکړي. د نعمتونو په وخت کې هم مؤمن د خپل رب څخه راضي دی، د زحمتونو په وخت کې هم مؤمن د خپل رب څخه راضي دی. خو دا مشرکان چې دعوه کوي چې موږ د الله سره محبت لرو، د دې محبت یوازې د مادیاتو د پاره دی. دا ټول بوتان د دغه ګټو د پاره ایښي دي. یو د دې د پاره ایښي دي چې دغه بت به باران اوري، بل د دې د پاره ایښي دي چې اولاد به را پیدا کړي، بل د دې د پاره ایښي دي چې د مؤمن د سفر د خطرونو ګوري، بل د بشکلی د پاره ایښي دي، بل د آبادی او د ترقی د پاره ایښي دي، بل د وچکالۍ د مخنیولو لپاره ایښي دي. دا ټول ماده پرستی دي. او دا که د دې یقین سي چې دا بوتان موږ ته ګټه نه رسوي، تاوان را رسوي، ټول به بوتان وغورځي. خو مؤمنان مسلمانان خپل خدای نه غورځي. هغه وایي خیر او شر دواړه د الله د لوري څخه. الله تبارک وتعالی بیا فرمایي وایي دې ته چې کوم عذاب راتلونکی دی، که چیرې دغه عذاب ته یې وویني، هلته به حتما دا فیصله وکړي چې زموږ رب حقیقي الله دی، هغه موږ ته دومره لوی عذاب راکوي، نو بیا به دی دا فیصله وکړي چې دا ټول قوت الله لره دی، موږ بې ځایه په نورو شیانو پسې یو. او دا به یقین سي چې الله عز وجل سخت عذاب والا دی. دا به یقین سي چې پوره قوت د الله سره. د دې مشرکانو بدي بیان کړل چې د دې مشرکانو محبت د بوتانو سره دا یوازې د مادیاتو د ګټو دپاره دی، فقط دنیوي ګټو دپاره دی، نور شی نشته. او بل عیب دا دی که چیرې د دې دا ګمان څه چې دا بوتان موږ ته ګټه نشي را رسولی، دا بوتان به ټول دی خپله مات کړي. او بله بدي دا ده چې دوی د یو داسې ستر قوت په مقابل کې ولاړ دي
چې کله دې خپله د هغه قوت وویني، د هغه عذاب وویني، خپله به دا فیصله وکړي چې ټول قوت د الله سره. داسې بدبخته خلک، دا د مشرکانو بدیس. او همزمانه الله جل جلاله انسانانو ته ځینې د هدایت نکتې وښودلې. هغه دا چې مؤمنه مسلمانه، ستا ایمان هغه وخت کامل کېدلی سي چې ته د الله سره د سختی او خوشحالي دواړو حالاتو کې محبت ولرې. که تاسو فکر کړئ ځینې کسان د نعمتو په وخت کې خدای ایر کړي، که تکلیف و الله ته نارې وي، او که خوشحالي راغله نعمتونه راغله بیا یې خدای ایر. چې مسکین وي، ناجوړه وي، نو یو ورځ اوږده نفلونه کوي چې یا الله رزق مې را پراخ کړي، یا الله د پورونو مې خلاص کړي. مولوي صاحب ته ورځغلي یو تعویض راوکړه د رزق د پراخېدو، د رزق د برکت لپاره. یو آیت خو راوښیه چې زه وایم په رزق کې مې برکت پیدا شي، د پورو خلاصم، د ناجوړۍ خلاصم. کله چې نعمتونه ورته راسي، پیسې یې ډېرې سي، نو بیا دی د دنیا د عیش و د عشرت په خوندونو اخته سي. بیا یې هغه اوږدې سجدې هم هېرې سي، الله الله یې هم هېر سي، آیت یې هم هېر سي، تعویض یې هم هېر سي، او د مولوي صاحب سې پوښتنه هم هېره سي. بیا نو په دې اخته دی چې څنګه د دنیا خوږ ژوند وکړي، څنګه شوقونه وکړي، او څنګه د دنیا د نعمتونو څخه خوند واخلي. بیا یې الله ایري عیش و عشرت و ګناهونو په دې شیانو اخته وي. ځینې کسان بیا داسې چې د تکلیف په وخت کې الله ایر سي، چې تکلیفونه ورته ورسېږي بې صبري شروع کړي. دا بې صبري شروع کول خپله د الله ایرېدل دي، چې الله وایي صبر وکړه، تا ته چې کوم تکلیف رسېدلی دی، دغه تکلیف چې ته څه کې د دې بدله هم در کوم، دغه نعمت چې دې د لاسه وتلی دی د دې بدله هم در کوم، او په جنت کې لوړې مرتبې هم در کوم. دی صبر نه کوي. دا ناصبري دا د الله هېرېدل. مؤمن مسلمان هغه دی چې هغه د تکلیف په وخت کې هم الله یاد کړي، د نعمتو په وخت کې هم الله یاد کړي، او هیڅ کله د الله عز وجل د عبادت په وجه باندې د دنیا کار نه رامخته کړي، او هیڅ کله د دنیا د کارونو په وجه باندې د الله په عبادت کې سستی نه کړي. دا د نیکانو خلکو خاصیت دی. الله جل جلاله تنبیه ورکړه، او دا تنبیه یې هم ورکړل چې دا د انسان طبیعت خو داسې جوړ دی چې مادیات پرسته دی، مادیات یې خوښ دی. یو باریکي تنبیه ده چې انسانانو تاسو یوازې ماده پرسته مه جوړېږئ. اوس اکثره خلک ماده پرسته دي، لږ کسان الله والا خلک دي. ډېر کسان داسې دي د خلکو سره محبت د پیسو په خاطر ساتي، وایي د دې به ما ته ګټه ورسېږي. دغه د ماده پرستۍ په وجه باندې یو د بله کومک سره کول، محبت سره ساتل، دا د مشرکانو کار دی. د الله په خاطر یو د بله محبت سره ساتل، د الله په خاطر یو د بله کومک سره کول، دا د مؤمنانو کار دی. دا بله تنبیه ده. په قریبانو کې یو سړی سرمایه‌دار یې پیسې لري، په محلو په کلي کې یو سړی سرمایه‌دار یې پیسې لري، ګرد یې لحاظ کوي، مراعات یې کوي، وایي یو څه فایده به یې ما ته ورسېږي. او که یو غریب وي، مسکین وي، د ده دا یقین سي چې د دې خو ما ته مادي ګټه نه رسېږي، زه به لا یو کومک ورسره کوم، هغه یو درد سر بولي. نه، خلکو ته به عزت ورکوې، ټولو خلکو ته د تقوا پر معیار، د شریعت پر معیار، ستا په قریبانو کې، ستا په دوستانو کې، ستا په همسایګانو کې، ستا په لیرې او نږدې شناختو کې، چې هر څوک زیات تقوا والا و، هغه ته احترام لره که څه مسکین وي. تر هغه چا یې ډېر نازوه چې هغه سرمایه‌داره وي او په تقوا کې در د ټیټ وي. ستا په دغه متعلقینو کې که یو سړی سپین ږیری وي، د هغه احترام ډېر کوه تر هغه کس چې هغه ځوان دی. شریعت چې د تقوا معیار ټاکلی دی، مشرتوب دی، علم دی، تقوا ده، پر دغه برابري باندې نه د پیسو په خاطر، نه د مال په خاطر، او نه د چوکۍ په خاطر. دا محبت د خلکو سره ده. د الله سره خو بیخي د الله عز وجل په هره فیصله خو باید سړی راځي. د مشرکانو بدي په دې آیات کریمه کې بیان سوه، د دې عیبونه بیان سوه، او مؤمنانو مسلمانانو ته هم څه هدایات ورکړل سوه. راځو د آیت کریمه ترجمه ته. ومن الناس، بعضې د خلکو څخه، من هغه څوک دی، یتخذو چې نیسي، من دون الله ما سوا د الله څخه، اندادن شریکان، یحبونهم دی محبت د دې بتانو سره لري، محبت د دې بتانو سره ساتي، که حب الله، لکه محبت د الله. الله عز وجل خو خدای دی، رب دی،
د رب سره څنګه محبت پکار دی هم خدایان دا بوتان بولي او مؤمنان څنګه دي والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان والا دي اشد هغه سخت پیاوړي دي حبا ازروی محبت لله الله سره د هغوی محبت د هغوی هغه حب د الله سره د دې تر حب زیات دی کم حب چې دی د خپل خدایانو سره لري دا حب ټیټ دی تر هغه حب چې مؤمنان یې د الله سره لري ځکه مؤمنان هغوی د تکلیف په وخت کې هم الله یادي د خوشحالي په وخت کې هم په دواړو حالاتو کې د الله فیصلې پر سر سترګو قبلوي او بوتان که د دې په اړه بدې فیصلې وکړي بیا په کار نه لري ولو یرا الذین ظلموا په دې کې یو قرأت د ولو ترى راغلی دي ولو ترى کچیرې ته ووینې ای محمد صلی الله علیه وسلم الذین هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دي یعنې دا کافران ووینې اذ هغه وخت یې ووینې یرون العذاب چې دی عذاب ووینې کچیرې ته دا ظالمان هغه مهال ووینې چې دی د الله عذاب ووینې نو دی به څنګه چم وکړي داسې به ووایي ان القوة لله یقینا قوت دا خاص الله لره دی جمیعا ټول دا به عقیده سي او الته به الله ته تسلیم سي او بل قرأت د ولو ترى ولو یرا راغلی دی ولو یرا کچیرې ووینې دا سامع هر سامع چې وي الذین هغه کسان ظلمو چې دی ظلم کړی دي دا ظالمان څنګه محال وویني اذ پر هغه محال یې وویني یرون العذاب چې دغه ظالمان عذاب وویني ان القوة لله جمیعا چې یقینا الله عز وجل الله جل جلاله لره قوت دی جمیعا ټول او ان الله شدید العذاب او یقینا الله عز وجل سخت عذاب ورکوونکی دی نو څنګه به وکي جواب ادا دی لمتخذوا من دونه اندادا بیا به هیڅ کله د الله بغیر د بل چا سره شریکان ونه نیسي دغه ظالمان کته وویني پر هغه مهال چې دی د الله عذاب وویني او دا یقین سي چې د الله عز وجل لپاره ټول قوت ستا او دا یقین سي چې الله عز وجل سخت عذاب ورکولو والا دی نو بیا به هیڅ کله د دې بتانو عبادت ونه کی بیا به خامخا د یو الله عز وجل بندگان جوړ شي اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فدې دوه آیاتو کې الله جل جلاله د چې بوتانو او د دې د پیروانو یو حال چې د قیامت په ورځ رامنځته کیږي هغه بیانوي په دنیا کې دغه باطل کسان د بوتانو تابع وه بوتان خدایان بلل او د دې لارې په روښنایي کې بیا دوی د هغه مذهبي پیشوایانو پیرو وه مذهبي پیشوایان د دوی چې دوی ته به ویل چې د بت عبادت وکړه دوی ته به ویل چې د اسلام دین باطل دی دغه د پلارو د نیکه دین مسیح دی دا یو څو مشران چې د دې مذهبي پیشوایان و د عام ټول ولس په پسې و دغه د دې بوتان او یا دا څو د دې مذهبي مشران ملکان سرداران دې ته متبوعین وایي چې د دې تابعداري کول کیږي او هغه کسان چې د عام ولس دی په دې پسې دی په پټو سترګو د بوتانو دین کوي یا په پټو سترګو د دې مذهبي سردارانو خبرې مني دې ته متبعین یا تابعین وایي نو د قیامت په ورځ باندې چې کله د حساب و کتاب میدان او د حشر میدان را پیل سي نو الله جل جلاله به د بوتان را کش کی د الله جل جلاله اطاعت خو انسانان هم کی حیوانان هم کی جمادات هم کی نباتات هم کی د الله د قهر څخه د ډبره هم بیریږي ډبره هم یو ډول شعور لري د الله عز وجل د قهر څخه درخت هم بیریږي وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار بعضی ډبرې داسې دي چې د الله د قهر او د الله د ستر عذاب د ډار په وجه د غره د سره څخه پړق وچې وي لاندې راشوس راګیلس او ځینې ډبرې دي چې د الله د ستر عذاب د قهر له ډاره سره وچې وي اوښکې راتوی کي اوبه راتوی کي او راوبهیږي ډبره څونه سخت شی دی دم د الله د قهر ویریږي
د ډبرو ژړا، ځینې ډبرې سته چې پر هغوی باندې دا د اوښکو علامې داسې وي. که څوک د افغانستان پل چرخي زندان ته تللی، پر دې پل چرخي زندان باندې شاوخوا د ډبرو دیوال راګرځېدلی دي. ما ډېر کلونه مخکې لیدلی. دا ډبرې ټولې داسې دي، د دې هرې ډبرې په منځ کې لکه د انسان پر دې بارخو چې اوښکه توی سي، داسې هغه اوښکه چې پر ولاړه وي یا اوښکه پاکه سي، بیا هم یو ډول داغ وي. داسې دا هره ډبره باندې دا اوښکې داسې توی سوي دي. په ساینسي قانون کې وایي کومه ډبره باندې چې د اوسپنې ماده ګډه وي، په ځینو ډبرو کې د اوسپنې رګ وي، چې باران ور باندې وسي نو بیا هغه اوسپنه زنګ وکړي، هغه زنګ ویلی سي، پر ډبره روان سي. خو په حقیقت کې دا د ډبرو ژړا ده د الله د ویرې څخه. او چې ته د اوسپنې یو رګ پکښې دی، نو ژړا دپاره خو الله عز وجل طبعا اسباب پیدا کوي، لکه د انسان په سترګو کې چینه الله پیدا کړی ده، چې دا چینه پیدا نسي دا اوښکه څنګه راتوی سي. انسان چې ژاړي او په سترګو کې چینه الله نه پیدا کړی، اوښکې څنګه راتوی سي. ډبرې چې د الله د ویرې ژاړي، نو الله عز وجل اتمن دا د اوسپنې رګ په دې کې پیدا کوي چې هغه اوښکې راتوی کړي. نو دا زندان خو نه هم د وحشت زندان دی. د صحابه و تابعینو تبع تابعینو زمانې سره تیر سه، بیا چې هر وخت باچهان پیدا سي، خامخا یو ډول نه یو ډول ظلم ځینې کېږي. بیا نو ظالم باچهان رالل، نو چې څومره ظلم به په دې زندان کې سوی وي، او څومره آهونه به د دې ځایه پورته سوي، او ولې به د الله د قهر ډبرې هم پر ژړا نه یې راغلي. نو ډبره هم د الله د ویرې ژاړي. ډبره خو سخت شی ده، درخته خو بیخي، حیوان خو بیخي. روایاتو کې راغلي چې اوښو د اطاعت نه کاوه خپل بادار. بیا چې نبی علیه السلام ته راغلی، نبی علیه هغه مالک وغوښته چې حلال یې کړي، بیا هغه سر واخیستی، نبی علیه السلام ته راغلی نبی علیه السلام سره خبرې وکړله، دا شکایت وکړي چې ای د الله رسوله، دی ماخستن مونځ نه کوي، ټوله شپه بېدېسي دغسې د الله په غفلت کې، زه ټوله شپه بیریږم چې اوس به پر دې کور د الله عذاب راسي، اوس به پر دې کور د الله عذاب راسي، او دا کور به د الله په عذاب کې هلاک سي. نو جمادات، نباتات، حیوانات ټول د الله څخه ویریږي. نو د قیامت په ورځ باندې دغه ډبرې چې دی بوتان ځینې جوړ کړي دي، دا ډبرې به الله راکش کړي. ای بوتانو، تاسې ولې دا خلک د ځان تابعداران جوړ کړي وه؟ ولې مو ورته ویلي وه چې موږ ته سجدې وکړي؟ بوتان به چیغې و نارې کړي چې یا الله، ته زموږ رب یې، ته زموږ خالق یې، ستا له ډاره موږ پړک چو. موږ به کله دې ته بدبختانو ته ویلي وه چې تاسې زموږ عبادت وکړي؟ قطعا موږ نه پېژنو، موږ ځینې بېزاره یو، نفرت مو دی ځینې ورک دي سي دا ظالمانو بدبختانو بې عقلان چې د خپل رب په مقابل کې ډبرې خدایان جوړي، موږ بېزاره یو د دې څخه. او همدا ډول هغه سرداران به راکش کړي. تاسې ولې د خلکو ته ویلي وو؟ سرداران سره د شیطان په شمول هغوی به هم بېزاره سي، ځکه هغوی به خپلې بدې واخلي وه، یا الله موږ خلاص کړه، موږ دا بدبخته قوم، دا بدبخته ولس څه به کوو؟ دوی په خپله دغسې بې عقلان وه. نو کله چې د عام سادهګان خلک چې په دې ډبرو پسې وه، د سردارانو پسې وه، هغوی به نو بل شی لاس ته نه ورځي، لاسونه به سره وموږي، وایي کاشکې یو وار دنیا ته بېرته تګ وای، نو موږ به دا ډبرې و بوتان، دا خپل سرداران، دا به داسې غورځولي وای او داسې به ځینې بېزاره سوي وای لکه نن چې دی زموږ څخه بېزاره سو، خو شی به لاس ته نه ورځي. دغه انځور د دا پیښې الله په دنیا کې موتا ته ښیي چې هلته بیا ارمان کوي اوس ته د الله تابعداران جوړ سي، اوس ته د الله عز وجل دین ته تسلیم سي، هلته بیا شی لاس ته نه درځي. ځکه الله جل جلاله فرمایي اذ هغه وخت د یادولو وړ دی تبرأ الذین اتبعوا چې بېزاره به سي هغه کسان چې متبوعین دي، من الذین اتبعوا د هغه کسانو څخه چې تابعداران دي، ورأوا العذاب او عذاب وویني، وتقطعت او پریسی قطع سی بهم پر دوی باندې الاسباب اسباب چې د دنیا دي د خلاصون د پاره، یا د ورور سره محبت دی، د زوی د پلار سره محبت دی، یا د قریبانو محبت دی، یا د امریت او د ماموریت خبره ده، یا د پیسو خبره ده، دا ټول اسباب قطع سي. نه به هلته ورور په ورور پسې سر ګرځي، نه به زوی په پلار پسې، نه به پلار په زوی پسې، نه به پیسې وي هلته، او نه به هلته د امریت او د ماموریت او د پوج او د عسکرو خبرې،
دا ټول اسباب قطع سي او عذاب هم مخامخ وویني او دا د دې متبوعین به د دې سبیزار هم سي. نو دا ولس به څه وایي سادهګان بدبختان؟ وقال وهوای الذين هغه کسان تبعو چې دی تابعداري کړې ده یعنی تابعین دي لو کاش کی ان بشکلنا مجلر کرتن یو ځل چانس و دنیا ته د تګ وای فنتبرأ منهم مجب بیازارسی وای د دې څخه کما تبرؤ منا لکه دی چې زموږ څخه بیزارس کدی چې زموږ څخه بیزارس او داغه سی وغورځولو داس به موږ هم ځنې بیزارسی وای. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم كذلك پدغه ډول باندې يريهم الله شي الله پاک ودي ته اعمالهم عملون د دې چې څه عملونه دي دغه عملونه هغه بد عملونه د دې هغه الله عزوجل شي حسرات عليهم چې دا به پښیمانی وي پر دې باندې د اعمال بدی وي او پښیمانی به ور باندې کی شی بلاسته نه ورسي. وما هم بخارجین من النار او دی به هیڅ کله د اور څخه وتونکي نه وي تل تر تله به په دې جهنم کې وي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.